ظاهرشاه خپل هیواد د عصري آسیا د زړه په توګه کتل. پاچا دلته په 1958 کال کې افغانستان ته د ورغلي ترکي ولسمشر جلال بایر هرکلی کوي. ظاهرشاه خپل ټولنه او هیواد په ډیر احتیاط سره د بهرانیانو پر مخ پرانیست. په پوځ کې سمون راوست. د افغانستان د خپلواکۍ ورځ جشن یې دود کړ. دا زما فلمګیري ده او ما فاستر نه و هلته کابل ته نه دي تللی، زه تللی وم او دا ما زما دا فلمګیري ده. ما د کیمره وړې وه، یو سړي پروژه به مې ایښې وه، دا فلم مو واخیستل او دغه خاطره مې زما ښه په یاد دی. او بس زه ولاړم، دا فلم مې واخیستی. دا ستاسې فلم چې تاسې ګورئ هغه د جشن منطقه کې ته وګوره، دا رسم گذشت د مکتوبو رسم گذشت دي، هغه سپورټمنان چې تېرېږي دا ما اخیستی دی. دا انګیرنه به اوس ډیره ګرانه وي، خو هغه مهال کابل په خپله مالي زیرمه کې 100 میلیون ډالره پانګه درلودله. ظاهرشاه پریکړه وکړه چې خپله ډیره پانګه د افغانستان په سویلي سیمو ولګوي. دلته د هلمند سیند له پراخه بیدیانه تېرېدی. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت پخوانی سلاکار ډاکټر فاروق اعظم وایي چې ویې کتل چې ډېر سوزانه او پراخ دښتونه دي او ډېر په مقدار اوبه روانې دي او دواړو خواو ته امکانات د ډېر زراعت شته، خو هلته پراخ دښتونه دي، څوک ډېر کمه استفاده ځینې کوي. نو دا مفکوره را پیدا شوه چې باید د اوبو څخه استفاده وشي. ظاهرشاه د موریسن کنوتسن شرکت په مټ چې ټولو ورته MK هم ویل، د نوو تجهیزاتو سره بهرني انجینران او کارپوهان په کار وګمارل. نو بیا د موریسن کنوتسن کمپنۍ چې د بویې د ایډاهو یو غټه متنفذه کمپنۍ وه، هغه سره قرارداد وکړي چې راسي دا کانال امتداد اوږدیم کې او په عین حال کې د مځکو د تصحیح کار وکړي. نو په د اوسنۍ عصري پروژې تاریخچه په حقیقت کې د 1946 د MK د قرارداد څخه شوې ده. نظریه دا پیدا شوه چې باید یو بند جوړ شي د کجکي په منطقه کې، سروې وشوه چې دا اوبه ذخیره کړي او دې کانالو په اصطلاح ودې مځکو ته دایمي اوبه ورسیږي. نو د کجکي د بند نظریه اصلا د فلډ کنټرول، د سیلابونو د مخنیوي، د آبیارۍ او د انرژي د برق د تولید د دې درو دغه د پاره وه.
او زموږ فلم اخیستونکی ګلن فوسټر هم له همدغو بهرانیانو څخه یو و چې افغانستان ته ولاړ. د یو انجینیر و چې د موریسن کنوسن شرکت ته کار کاوه. نوموړي شرکت سړکونه جوړ کړل چې له بیدیاو نه تېرېدل، په ریګنۍ مځکه کې یې کانالونه وکیندل او په ډېر سرعت سره یې 3 عصري بندونه جوړ کړل. فوسټر او مهتابالدین دواړو د دغې پروژې د هر پړاو فلم اخیستی چې ډېر جزئیات یې پکې په ډاګه کړي. د بندونو د پرانیستلو له شانداره مراسمو نیولې بیا تر نریو کانالونو پورې. د هلمند زرین پیر به د ډیرو امریکایانو په زړه نه وي، خو د ګوتو په شمېر کسان لا اوس هم ژوندي دي چې هغه وختونه یادوي. موږ افغانستان ته په 1960 کال کې ولاړو. زموږ لور یو کلنه وه. زه تر تاسو د مخه ولاړم چې یو کور پیدا کړم. ما د کندهار نوي نړیوال هوایي ډګر په پروژه کې کار کاوه. انج تر ما 6 میاشتې وروسته کندهار ته راغله. موږ په یو کوچني کور کې ژوند کاوه. نه، هغه دوپلیکس کور و. ښه، هغه دوپلیکس کور و. یو تشتاب، یو سالون، یو اوږد پخلنځی یې درلود چې په یو کونج کې یو میز او 2 څوکۍ پرتې وې. ګواکې دا زموږ د خوړو کوټه وه، ډېره کوچنۍ. هو، دغه کورونه ډیر کوچني او په منزل باغ کې جوړ شوي وو چې د افغانستان حکومت څو کاله د مخه په 1940 کال کې د MK شرکت ته چې د هلمند درې پروژې لپاره هلته ورغلي وو جوړ کړي وو.